د ولسمشر محمد اشرف غني ناڅاپي راتګ لوی جرګې ته. نن د لوی جرګې په 2مه ورځ اشرف غني په ناڅاپي ډول حاضر شو او د سټیج په سر یې خبرې وکړې. ټول ګډونوال ورته ګوته په غاښ ناست وو. اشرف غني ټول حقیقتونه راوسپړول. د پاکستان دوه مخه توپ او ناروا کارونه یو بیان کړل. د امریکا ټول رازونه افشا کړل. ټول چارواکي ورته په ژړا شول او د بابا زنده‌باد شعارونه ورکول. بابا وویل لومړی کار چې موږ یې باید وکړو هغه دا دی چې پاکستان د ځمکې د نقشې څخه ورک کړو. اشرف غني وویل زه په پوره ضمانت راغلی یم. زما جنرالان او ملي ځواکونه به هم په ډېر نږدې وخت کې په پوره ضمانت راشي. او په هغه غونډه کې ډاکټر محمد اشرف غني د ملي بیرغ او اردو په هکله مهمې خبرې وکړې. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د ازبکستان لومړی وزیر عبدالله عارف اوف نن شنبه د یو لوړپوړي پلاوي سره کابل ته رسېدلی. د طالبانو د رئیس الوزرا ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي او یو شمېر نور طالب وزیرانو د کابل هوایي ډګر ته د ښه راغلاست لپاره ورغلي وو. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې افغانستان ته د ازبکستان د لومړي وزیر د سفر موخه د دې هیواد سره د سوداګریز تړون په دوه اړخیزه ناسته کې ګډون او کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو په نندارتون کې برخه اخیستل دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت تر دې وړاندې د کابل په حضوري چمن کې د ازبکستان د محصولاتو یو نندارتون د پرانیستل کېدو خبر ورکړی و. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.